الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الله تعالی جل وعلا شانه د سورة بقره په 188 نمبر آیت کې فرمایي او من نږدې کېږي ښځو ته په جما سره د خپلو ښځو سره جما او نزاکت مه کوئ، حال دا چې تاسې معتکفان یې په مسجدو کې، چې تاسو په اعتکاف کې یاست، په مسجد کې مو اعتکاف کړی وي، د اعتکاف په حالت کې د خپلو ښځو سره نزاکت مه کوئ. د سورة بقره په 188 نمبر کې الله جل جلاله د اعتکاف یادونه کړې ده. زه درته د اعتکاف تعریف، ډولونه، اندازه، افضل او بهتره ځای د اعتکاف لپاره او شروع یې څه وخت شروع کیږي غواړم دا څه شان درته تشریح کړم. د اعتکاف تعریف علماو داسې لیکلی دی: په مسجد کې د وخت تېرولو په نیت باندې پاته کېدل، په مسجد شریف کې په جامع کې د وخت تېرولو په نیت باندې هلته کښېنستل، دې ته اعتکاف ویل کېږي. په مسجد کې وخت تېرولو ته اعتکاف ویل کېږي. ډولونه د اعتکاف 3 ډولونه دي. اعتکاف 3 ډولونه لري. یو ډول یې واجب اعتکاف دی، بل ډول یې سنت اعتکاف دی، بل ډول یې نفل اعتکاف دی. واجب اعتکاف هغه دی چې سړی نظر وکړي. نظر دې ته ویل کېږي چې پر ځان باندې سړی لازم کړي، وایي که پلانۍ میاشت راله نو او یا پلانۍ ورځ راله یا زما پلانۍ کار وسو، نو زه به د الله د رضا لپاره 2 ورځې یا 3 ورځې یا 1 ورځ یا 5 ورځې اعتکاف کوم، په مسجد کې به وخت تېروم. که د 2 ورځو د اعتکاف نظر کښېښوئ، شپه هم پکې داخله ده. د 2 ورځو تر مابین چې کومه شپه راځي، د هغې شپې اعتکاف هم باندې لازم دی. نو واجب اعتکاف هغه دی چې سړی پر ځان باندې نظر کړي او د هغه لپاره شرط دا ده چې روژه به هم ورسره نیسي. بې له روژې اعتکاف نسي کېدلی. نظر اعتکاف دپاره روژه شرط ده. او سنت اعتکاف داسې دی لکه د روژې د میاشتې آخري 10 شپې و ورځې. د رسول علیه السلام د روژې آخري 10 ورځې و شپې په اعتکاف کې تېرولې، او دا اعتکاف سنت مؤکد کفایي دی. سنت مؤکد معنا ټینګ سنت، کفایي بیا دا معنا که په ټوله کلي کې 1 نفر دا اعتکاف وکړي، د نورو غاړه ورباندې خلاصېږي. او که ټوله کلي کې هېچا هم اعتکاف په د کلي په جامع او په مسجد کې ونه کړي، د ټولو غاړې ورباندې بندېږي چې دا سنت یې پرېښی دي. د سنت اعتکاف لپاره هم معلومه خبره د روژه ضروري ده، ځکه چې د روژې په میاشت کې په آخرو 10 شپو ورځو کې چې دی اعتکاف کوي، نو خو روژه هم ورسره نیولي. پاتې سلو نفل اعتکاف چې دی، نفل اعتکاف هغه د دې 2 څخه علاوه چې وي، نه د روژې میاشت وي او نه هم پر ځان نظر کړي، د هغسې د الله د رضا دپاره نفل اعتکاف دی، که یې د هغه دپاره روژه شرط نه ده. د نفل اعتکاف دپاره روژه نیول شرط نه ده. او د نفل اعتکاف لپاره 1 ساعت هم کولی شي د مسجد کې د وخت تېرولو په نیت باندې د اعتکاف کښېني. 1 پاو په مسجد کې د اعتکاف په نیت کښېني، دا هم ثواب لري. روژه ورسره شرط نه ده. 1 ورځ هم تېرولی شي. نو نفل اعتکاف چې دی اندازه هم نه لري، روژه هم ورته شرط نه ده. او پاتې سو دغه اندازه یې واجب اعتکاف چې دی هغه به کم از کم څونه وي، 1 ورځ به تر 1 ورځ به کم نه وي. او سنت اعتکاف هم تر 1 ورځ کم نسته. نفل اعتکاف چې دی هغه کولی شي چې یوه لحظه وي، 1 لحظه هم دی کولی شي په مسجد کې تېره کړي. نو د واجب اعتکاف لپاره اندازه دا ده چې تر 1 ورځ به کم نه وي. د سنت اعتکاف دپاره هم اندازه شته، اما د نفل اعتکاف لپاره اندازه نشته. یو ګړی چې په مسجد کې د اعتکاف په نیت باندې وخت تېر کړي هم الله ثواب ورکوي. نه روژه ورته شرط ده او نه 1 ورځ والی شرط دی. پاتې د واجب و سنت لپاره نو هغه شرطونه وه. افضل ځای د اعتکاف لپاره مسجد حرام دی، د مکې شریف حرم
کعبه د کعبه چا طرفه د کعبه مسجد الحرام افضل دی. د هغه وروسته مسجد نبوي دا پاک اعتکاف افضل دی. دریم نو بیت المقدس پاک اعتکاف افضل دی. د دغه درو څخه علاوه د مسجد حرام څخه مسجد حرام او مسجد نبوي او بیت المقدس د دې درو څخه علاوه بیا نور ټول مساجد او جامعګانې سره مساوي دي. او شروع د اعتکاف شروع څه وخت کېږي؟ څه وخت باید اعتکاف شروع سي؟ د اعتکاف د شروع چې د هغه د شپې تر د شروع د لمر د لوېدو مخکې د لمر تر غروب مخکې څنګه د لمر د غروب د لوېدو مخکې که سبا مثلا د خبرې ته غواړې چې اعتکاف ته داخل سي نو نن د لمر لوېدو مخکې باید ته اعتکاف ته ورولوېږې. داسې نه چې سبا سهار ته په اعتکاف شروع کړې. کله چې ته اعتکاف ته ورځې سبا دې د سبا د ورځې نیت یې کړی دی مګر نو اعتکاف ته به مسجد ته به ورداخلېږې څه وخت؟ نن د لمر لوېدو مخکې د ماښام مخکې به ته اعتکاف. د اعتکاف شرطونه، رکنونه، سنتونه، مکروهات او فاسدات. په اعتکاف کې کم شان شرط دي. اول شرط په اعتکاف کې دا دی چې نیت به کوي. نیت به کوي چې زه د الله د رضا لپاره په دې مسجد کې پاتې کېږم. نیت د اعتکاف ضروري دی. دوهم شی چې ضروري دی شرط په اعتکاف کې هغه دا دی چې مسجد به وي. مسجد 5 وخت لمونځ به پکې کېږي. مسجد به وي. د مسجد څخه علاوه په کور کې، په کوټه کې، په بل ځای کې، په بل ځای کې دغه اعتکاف صحت نه لري. او دریم شرط چې دی د اعتکاف لپاره هغه پاکي ده. پاک به وي. نارینه به د جنابت څخه پاکي، جنوب به نه وي. او ښځې به د حیض او د نفاس څخه پاکي، همیشنه به د ژوو دغه به نه وي ورته. او بل شرط یې دا دی، څلورم شرط د اعتکاف لپاره که واجب اعتکاف روژه به هم سره نیسي. که یو چا پر ځان باندې اعتکاف واجب کړي، نظر یې کښېښوی چې زه به اعتکاف کوم، نو که څومره روژه یې د کړې نه وي روژه هم ورباندې لازمه د روژه به هم سره نیسي. په واجب اعتکاف کې روژه شرط ده. او رکنونه یو رکن یې دی. د اعتکاف یو رکن دی. هغه رکن دا دی چې هغه به بقا په مسجد کې وي. بقا په مسجد کې پاتې کېږي. په مسجد کې ناسته. ځکه په مسجد کې بقا دا د اعتکاف رکن دی. اعتکاف ګه سره دغه ته ویل کېږي چې په مسجد کې به ناست یې. او سنتونه د اعتکاف دا دي علماو لیکلي دي. 1 2 3 دانې بېرته ذکر کړمه. 1 2 3 تلاوت کول، د تهجد المنځ به کوي، تلاوت به کوي، استغفار به وایي، حمدونه و ثناوې به د الله جل جلاله وایي. او د الله تعالی جل وعلا شانه نفلي عبادات هم د الله تعالی جل جلاله لپاره ډیر کوي. داسې نه چې هلته بیا دی په اعتکاف کې ناست دي دغسې پټه خوله ناست دي هېڅ کار نه کوي. باید دی چې دا ځان یې د دنیا د کارو څخه رافارغه کړي دي، د الله تعالی جل جلاله د عبادت لپاره یې ځان خلاص کړي دي. باید د ټولو لمونځونه وکړي. د اشراق لمونځ وکړي، دغه رنګه د څاښت لمونځونه باید وکړي، دغه رنګه صلات تسبیح لمونځونه هلته وکړي، تسبیحات باید ډېر ووایي. د دنیا کارونه خو ده پرېږدي، باید د دین کارونو ته په پوره ډول باندې متوجه وي. او مکروهات اعتکاف چې شته، په اعتکاف کې مکروه کارونه دا دي چې دی هلته د دنیا کارونه کوي. رانیولو خرڅول کې د یو کوچني سړي شی وکړي، یو کوچنی شی یې رانیوي یا خرڅ کړي، هغه هم هغه سامان مسجد ته حاضر کړی نه و، دا پروا نه لري. اما که ده په مسجد کې هلته د دنیا کار کوي، رانیولو خرڅول یې کول او سامان یې مسجد ته راحاضروي، نو دا کار مسجد کې بیا دا کار مکروه دی. او د ښځې دپاره مکروه دا دی چې د خاوند د اجازې پرته اعتکاف تر ولوېږي. د ښځو لپاره په مسجدو کې اعتکاف نشته. هغه په خپل کور کې یو ځای مشخصه کې یو ځای به معلوم کې، په هغه ځای کې به دا لمونځونه هم کوي، په هغه ځای کې به دا اعتکاف کوي. الله تعالی دې ته د دې په کور کې دونې ثواب ورکوي لکه نارینه چې په مسجد کې د اعتکاف نیت کړي، په مسجد کې اعتکاف کوي، په مسجد کې اوسېږي. نو د ښځې دپاره په هغه د کور په مسجد کې د اوسېدلو دونې ثواب دی لکه نارینه چې په مسجد کې اعتکاف کوي. او بل مکروه دا دی چې بې له ضرورته د یو ګړي لپاره د مسجد څخه راووځي.
که یو ګړی د مسجد څخه بې له ضرورت راووتی په دغه کار سره د ده اعتکاف مکروه کېږي، فاسدېږي نه. هغه وخت فاسدېږي د اعتکاف که چیرې دی د نیمې ورځې په اندازه باندې، نیمه ورځ دی د مسجد څخه بې له ضرورت راووتی، نیمه ورځ د باندې پاته سو، اعتکاف یې فاسد سو. بل فاسد په اعتکاف کې دا دی چې د خپلې ښځې سره نزدېکت وکړي یا داسې کار وکړي چې هغه نزدېکت ته څوک تشویقوي. نو دا د اعتکاف شرطونو و رکنونو و سنتونو مکروهات فاسدات سوله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.